ورونو په پاکستان کې چې کوم قانون پاس شوی دی چې ښځه به د ښځې سره واده کوي او سړی به د سړي سره واده کوي. بېګا په هغه باندې ما یو مختصر ویډیو هم ډکه کړه، خو اوس زه تاسو سره غواړم په تفصیل خبرې وکړم. اول دا دی چې زه د ویډیو په سر کې دا خبره کوم چې موږ د حق علما، د حق قاري صاحبان همیشه موږ د دې وضاحت ورکړی دی، ورکوو، هغې ته زموږ احترام دی. خو موږ هغه د هیلهمنډۍ بچیان، مولیان، هغه د عزیزرحمان شاګردان والله کې پرېږدو. لکه زما وطن کې اور بل کړی دی، ما نه والله کې خلاص شي، نه د نور افغانانو نه خلاص شي. په دې سوشل میډیا باندې به انشاءالله راځي پرتګونه او کمیسونه موږ وباسو. د خیره ما ته چا ویلې چې یاره دا قانون یې څه دپاره پاس کړو؟ مال دا قانون داسې پاس کړو چې عزیزرحمان غونته کې مولیانو او د هغې بادارانو به مخکې په دې مدرسو کې بېادبي د ډېره مافي پټ دا معاملې کولې، هغه ویډیو به ترې چا راویسته نو خلکو به وکته. اوس یې د پاکستان په اسمبلۍ کې دا قانون پاس کړو چې مولا به د مولا سره د خیره واده کوي. نو بیا رانه پوښتنه وکړه چې دا نکاح به څوک تړي؟ ما ورته ویل چې نکاح به شهباز شریف به د نکاح پلار وي، چې یو مولا د بل مولا سره نکاح تړي او ورسره واده کېږي، نو شهباز شریف به د هغې د نکاح پلار به هغه جوړ کېږي. پنجاب یې مخکې خو موږ ویل چې یو هیلهمنډۍ وه، اوس وګورئ چې د کوڅه په کوڅه باندې به راته هیلهمنډۍ نه جوړې شي. ګورئ افغانانو ورونو، عبدالجګر مولانا صاحب خبره وایي ګیره هغه ګیره ده چې ایمان پکې، چې ایمان پکې نه هغه د سپي لکۍ ده. نو تا خدای چې د دې پاکستان د دې مولیانو کې ایمان شته دی؟ تا خدای تاسې افغانان خپل ووایي، یا بې غیرتو، یا بې شرمو، یا بې حیاو، یا دویم لمبر اسلام والاو، ای خدایم تباه و برباد کا، ای خدایم تباه، ای الله تعالی مو شرموه، او الله تعالی داسې وشرموئ را تعالی، داسې افغانانو ته خدای پاک تاسې وشرمولی چې یقین وکړه چې د دې نه د ضلالت ژوند به ستاسې بل نه وي. نن به په کومه مخ باندې په کومه سترګو باندې تاسې به دنیا ته مخ کاره کوئ چې موږ مولیان یو، موږ قاریان یو، موږ د جهاد فتواګانې په افغانستان ورکولې چې نن ستا په وطن کې هغه قانون پاس شو چې ښځه به د ښځې سره واده کوي او سړي به د سړي سره واده کوي. یعنې معامله یې ډېره اسانه کړه. زه یو څو خبرې کوم د مدرسو په باره کې. زه یو خبره کوم تاسې ټولو پښتنو ته وایم، که لر کې هستئ که بر کې هستئ، ځکه چې اکثر له د افغانستان نه پښتانه افغانان راځي په دې مدرسو کې سبقونه وایي په پاکستان کې. زه داسې نه یم چې تاسې دیني زده کړې مه کوئ. زما د دې ویډیو نه بل شی د خلک بچیان هم د دې مدرسو نه راوباسئ. دا زما خبره یاد ساته، یاد که دا کارونه زیات نه شو په دې مدرسو کې، دغه نن 19 تاریخ دی که 20 تاریخ د سپتمبر 2022 کال دی، دا خبره مې یاد ساتئ په خدای چې په دې مدرسو کې به دا معاملې دومره ډېرېږي. ځکه کلام اجازه یې ورته ورکړه، بچیانو باندې دیني سبق ووایي، خو چې مازدیګر د مکتب نه راځي، ماسپښین د مکتب نه راځي، مازدیګر یې دغه ته لېږي، جومات ته لېږي، قرآن دې زده کوي. علم ښه شی دی، خو دا هغه ځای کې تاسې دا کار وکړئ چې کوم ځای کې ستاسې زړه وبس کړي. په خدای یقین وکړه چې دا کارونه به ډېرېږي. او زه تاسو ته یو خبره مخکې نه مې درته کړې ده، بیا هم درته کومه چې د کوړي خټک ګوره دې کې قاري صاحبان به مې، علما به مې، زما تاسو ته سلام دی، خو یقین وکړئ چې دغه د کوړي خټک مدرسه چې ده یا داسې نور یو څو مدرسې دي، د دې فنډنګ یهود ورکوي، د دې فنډنګ د خارج نه راځي. دا د پښتون افغان د تباهۍ او د بربادۍ لپاره جوړه کړې ده. اوس ته ماته وایې ټیک ده، زما زوی قرآن مې زده کړو، ډېره ښه خبره ده، زما زوی عالم هم شو، زما زوی قاري هم شو، نو د دې کاروبار دا زوی مې واده کوي، بچیان پیدا کېږي، دې ته به کاروبار څوک کوم ځای نه را پیدا کوي؟ خالي په همدې باندې چې به زما د زوی نه قاري او دغه جوړ کړو، بس قرآن یې ختم کړو، نوره قصه ختمه شوه، نور به دا یو کار روزګار به نه زده کوي. که نه دې ته به دې کېنولې چې زما قاري یا مولا په کوړي خټک کې سبق وایي، نو هغه به سې مهربانه بیا به یې لپې ده نکاحګانې تړي، د هغې پیسې بالي، خاتونه به یي، جنازې به کوي سې مهربانه، ختمونه به یې سې مهربانه، او یا به په افغانستان د جهاد فتواګانې ورکوي، دا عیسایانه به معاشلي. دا کاروبار به یي، بل کاروبار به نه یي. نو دا خو ذلیل او تباه او برباد دی چې دا د ورور سې مهربانه وظیفو ته دې کېنولې، بل ته دې کېنولې. نو د خپلو بچیانو نه، د خپلو بچیانو غم مه کوئ افغانانو. قسم په خدای ده چې دا د یهودو او د نصاراو عمل دی چې عیسی دلته عملي کوي، ستاسې بچي برن واش کوي، بې تعلیمه کوي، بې سواده کوي، بې لارې کوي. ته مهربانه د خیرات کشکولې والا په غاړه کې ورچولې سوال او دغه کوي. نن وګوره د دې اسلام مو کتو، موږ 20 کاله اوس امریکایانو څه چې 52 ملکونو په افغانستان کې تېر کړه. زمونږ قانون اسلامي قانون دی د افغانستان، اساسي قانون هم د اسلامي قانون دی. په عدالتونو کې په محکمو کې د خدای په قرآن باندې فیصلې کېږي. د اشرف غني صاحب په وخت کې هم په عدالتونو په محکمو کې د خدای قرآن پروت و. زمونږ په افغانستان کې یو قانون هم کفارو عملي نه کړو چې 52 ملکونه پراته وو.
موږ افغانانو بیا یو قانون او دی چې ځان ته اټومي پاور وایي، ځان ته اسلامي جمهوریت وایي پاکستان، او دا د اسلام په نوم جوړ شوی دی او په روجه کې آزاد شوی دی مهربانه، او دا واحد اسلامي ملک دی. راځه ورور داسې قانونونه پکې پاس کېږي چې جلی به د جلی سره واده کوي، هلک به د هلک سره واده کوي. های 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 تاسې به په کوم شکل د بخښنه غواړم د دې خبر، تاسې به په کوم شکل نن ځان ته پاکستانیان وایئ چې موږ پاکستانیان یا موږ اټومي پاور یا موږ اسلامي ملک ته بجلیګر مولانا صاحب خبره وایي که دا اسلام دی چې ته په خر باندې اچولی وی او ګوټ خر وی او د سعودي نه دې روان کړی پاکستان ته به اوس را رسېدلی وی په دومره مې ورته کې هغې وخت کې پاکستان ته ازادۍ 45 کاله شوي وو. هغه ویل چې ما 45 کاله کېږي، ما 40 ملت هم د پاکستان قانون نه دی منلی، پاکستان د بجلیګر مولانا صاحب کیسټې پرتې دي. نو نن تاسې اسلام څه شو؟ دا واحد پاکستان دی، دا واحد پاکستان دی چې دی په خپله په وزیرستان کې په ابسوله تیارو باندې بمباري کوي. دا واحد پاکستان دی چې په لال مسجد باندې بمباري کوي، په زرهاو شاګردان وژني. دا واحد پاکستان دی چې دی په باجوړ کې بمباري کوي، په سلهاو قاري صاحبان شهیدانوي. دا واحد پاکستان دی چې خپل خور لور په امریکایانو خرڅوي. دا واحد پاکستان دی چې دا د غټ علماو د طالبان خرڅوي په امریکایانو باندې. دا واحد پاکستان دی چې د اسلامي ملک افغانستان چې ټول عمر په اسلام کې تیر شوی کفارو ته اډې ورکړي، په هغې باندې بمباري کوي. دا اوس هم تاسې د 2 کاله مخکې ما ویډیو ډکه کړې وه او دا مې ویلې چې 2 کاله نه تقریبا 1.5 کال به کېږي چې کله د اشرف غني صاحب حکومت ته لږ وخت پاتې ما ویلې چې ډرون او میدان بیا امریکې ته پاکستان امریکې ته بیا ورکړو. او نن وګورئ په افغانستان کې 2 ډرونه ګرځي د افغانستان په حدودو باندې، او د کوم ځای نه راځي؟ د پاکستان نه راځي. نو د دې پاکستان چې تاسې وایئ چې دا په د اسلام په نوم آزاد شوی دی، نو د کوم کار د اسلام دی؟ کوم کار د اسلام دی؟ دا د اسلام په ضد جوړ شوی دی، دا د انسانیت په ضد جوړ شوی دی. د هغه کارونه کوي چې هغه کارونه د کفارو په ملکونو کې کېږي. دلته په اروپا کې پروت یم، په ډېرو په اروپا یا په دې کفري نړۍ کې ډېر داسې هېوادونه دي چې هلته دغه نشته دی، هلته دا قانون نه دی پاس شوی، ته ګی قانون وایي. نو صاحب مهربانه نن یې ورته پاس کړو، نو داسې وکړئ چې دا شادي هالونه دا کوم چې د ودونو ځایونه دا ټول بند کړئ، ځکه چې نوی قانون راووتو. دا خو پاکستان اسلامي ملک دی، داسې قانون یې ته راویستو چې صاحب مهربانه مصرف به هم نه کېږي، به جلۍ سره واده کوي، هلک به د هلک سره واده کوي. څه شو هغه د سمیع الحق بوړاز وایي څه شو؟ چې د افغانستان طالبانو ته ویل چې تاسې به د افغانستان په پاکستان د دفاع جنګ په افغانستان کې کوئ. ولې موږ ټیکه اخیستې ده؟ څه شو هغه فضلنامان چې دا ویل چې دا جهاد فتواګانې په افغانستان ورکولې، یا داسې نور څه شو چې په افغانستان باندې تاسې د جهاد فتواګانې ورکولې؟ زما یو مبین صاحب ته یو سوال دی، جنرال مبین صاحب دا زما ویډیو ضرور رسېږي، د دې کې چې ته اسلامي او دا چې ته دومره اسلام پکې، نو دا د یو 40 دانې زیړې بشکې دې ته راولېږه، د فضلنامان ته یې راولېږه، دغه سمیع الحق زوی ته یې راولېږه، ورته دغه 40 بشکې مې د افغانستان نه توپه کړي، که په چل نه پوهېږي چل هم ورته وښیوه، ورته د اسلام آباد او د دې هیله منډۍ طرف ته مخه که مخکې هم ورته مهربانه په افغانستان د جهاد فتواګانې ورکولې.